په بهرنۍ هیوادونو کې ځینې پخواني چارواکي جبهې د جوړېدو خبرې کوي. نظر مو څه دی؟ ما نظر منفي دی، خصوصا هغه څیرې چې هغوی دلته امتحان ورکړی چې هغوی فاکتور د سقوط د نظام و دلته. هغوی دلته تر اوسه په دې یو کال کې لا راوړاندې شوي نه دي، ولس ته ځواب نه دی ویلی چې تاسې څه وکړه، ولې مو وکړه، ولې وتښتېدئ. هماغه کسان چې هغوی مسؤلیت د دې امنیتي ځوانانو درلوده، په لسونو زرګونو د دوی په اوامرو باندې، د دوی په قومندو باندې ځانونه د لاسه ورکړه، کورنۍ دلته بدبخته ګرځي، هغوی ته مو ځواب نه دی ویلی. اوس بیا هم په داسې شکل لکه بهرنیانو دپاره یو پروژه جوړه کړي، بهرنیو استخباراتو دپاره چې یو څه دوی مصروف وساتي، یو څه دوی جلب توجه وکړي، یو څه دوی ته فنډ راشي. دا اوس په ترکیه کې خبرې دا شیان شروع دي. پخوانی د ملي امنیت سلاکار چې په نظام کې یو غټه ونډه درلوده، یا خارجه وزیر و، بیا د نظام په سقوط کې یو غټه ونډه درلوده، خپل توضیحات یې لا نه دي ورکړي، خپل تشریحات یې نه دي ورکړي. اوس هلته ځي، همدا اوس هم د خلکو سره نشي مخ کېدی. دغه رقم چې زه ورته ناست یو، حتی د یو رسنۍ سره نشي تر اوسه نه دی ناست چې ځوابونه د یو رسنۍ ورکړي د خلکو په ځای پرېږده، او په مرموز شکل، په پټ شکل باندې په دې هوټل کې کېنه، په دې هوټل کې کېنه، دا د هوټل فنډ درته څوک درکوي چې دلته